پخوا زمانو کې یو سړي طوطي ساتلی و. طوطي به خبرې کولې او سړي به د طوطي د خبرو په بدل کې پیسې اخیستې. یو ورځ یو نیک سړی له هغې لارې تېرېده. طوطي پرې غږ وکړ: ای، ما د دغه سړي له بند نه آزاد کړه. نیک سړي د طوطي ساتونکي ته وویل: طوطي پرېږده، د آزادۍ په بدل کې به یې پیسې درکړم. خو سړي ونه منله. بالاخره نیک سړي طوطي ته وویل: ستا د اسارت وجه ستا ژبه ده. په همدې سره طوطي پوه شو او له دې وروسته یې بیا هیڅکله خبرې ونه کړې. سړي ډېر کوښښ وکړ چې طوطي په خبرو راولي، خو څه ګټه یې ونه کړه. نور یې نو زړه ورته په تنګ شو او له قفس نه یې آزاد کړ. طوطي په یوه لوړه سیمه کېناست. خپل ساتونکي او نورو طوطیانو ته یې وویل: همدا ژبه ده چې ډول ډول ستونزې زېږوي. خپلې ژبې خوندي کړئ چې ژوند مو خوندي شي.